د 1990 کال د نومبر 12مه د دې هوایي ډګر څخه د سعودي هوایي شرکت بوینګ 740 نومې الوتکه د الوتکې د سعودي ښار د جدې نه د الوتنې لپاره چمتووالی نیو. په دې الوتکه کې 209 مسافر سربیره درویش د الوتکې خدماتي عمله هم شتون درلود. ډېری پکې هغه هندیان وو چې سعودي ته د کار او مزدورۍ لپاره روان وو. د ماښام 6 بجې او 10 دقیقې د الوتنه د پوره چمتووالي وروسته د اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه د اجازې اخیستو سره سم الوت کوي او پورته کیږي. په داسې حال کې چې په همدې ورځ په 4 بجو د قزاقستان د شینکین ښار څخه یوه الوتکه د ډهلي اندرا ګاندي هوایي ډګر په لور حرکت کړی وو چې په دې الوتکه کې 20 تجاران او 10 تنه د الوتکې خدماتي عمله وه چې د هندوستان په لور سفر درلود. خو د الوتکې 2.5 ساعته لا د مخه سفر کړی وو د ډهلي په لور او لارښوونه ورته کوله. لکه څنګه چې مونږ لا د مخه یادونه وکړه، هغې وخت کې د اندرا ګاندي هوایي ډګر یوازې یوه لار درلودله هوایي. همدا لامل و چې د قزاقستان څخه راتلونکي او د اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه پورته شوي دواړه په یوه لار الوت درلود. په هر حال د وخت سعودي ته تلونکي الوتکې 45 کلن کپتان خالد الشوبیل د اندرا ګاندي هوایي ډګر کنټرولر وی کې دلته څخه د 1000 فوټه لوړوالي څخه 4000 فوټو لوړوالي ته اجازه اخلي او بل خواته د قزاقستان څخه رالوتي الوتکه وی کې دلته څخه په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه اخلي. خو وی کې دلته په داسې وخت کې ورته وړاندوینه کوي چې تاسو الوتکه په داسې وخت کې په 15000 فوټه لوړوالي کې وي او د دې لوړوالي نه باید راښکته نشي، ځکه په دې وخت کې سعودي ته تلونکې الوتکه د 4000 فوټه لوړوالي کې الوت درلود او دلته غوښتل چې د دواړو الوتکو ترمنځ 1000 فوټه فاصله وي. لکه څنګه چې د ډهلي میدان هوایي کې یوازې یو رادار وو او پر مټې یوازې په سکرین کې الوتکې معلومېدې او د دوهم رادار له نشتون له امله دلته ته نه معلومېدل چې الوتکې څومره سرعت لري او دا الوتکې ترمنځ څومره فاصله لري. کنټرولونکی دلته د دوهم رادار د نشتون له امله خپله د دواړو الوتکو پیلوټانو سره په مستقیما ډول په تماس کې وو او د خبرو له لارې د دوی ترمنځ فاصله ټاکله. یوې کې دلته د یوازیني رادار په واسطه په سکرین کې دواړه الوتکې ویني چې یو څو دقیقو کې الوتکې یو بل ته خورا نږدې کیږي، خو بالاخره دواړه